الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا الكريم. قلت شريف ويس اللهم صل على محمد اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. الله جل شانه انسان پیدا کړی دی، د انسان څخه په دنیا کې الله جل شانه یو خاص قسم ژوند او زندگی غواړي. الله جل شانه د انسان څخه په هغه خاص قسم زندگی باندې راضي کیږي او د هغه زندگی په عوض او نتیجه کې مهمان خانه جنت ورکوي. هغه ژوند او زندگی چې الله جل شانه یې د خپل بنده څخه غواړي، د هغه زندگی د بیان لپاره د حضرات انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم او د کتابونو سلسله جاری کړله. یو سلسله ده د کتاب الله، یو سلسله ده د رجال الله، یو سلسله ده د علم، یو سلسله ده د عمل. علم د کتاب په شکل باندې دنیا ته راواستوي، عمل د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم په شکل کې راواستوي چې عملی نمونه، عملی تفسیر و انسانانو ته دا پیش کی. وس انسان په دنیا کې اختیار لري چې نبوي زندگی، محمدی زندگی تیروي، خپل رب جل شانه به راضي کړی وي. او کچیر انسان په دنیا کې شیطانی زندگی تیروي، خپل مقصد د زندگی به د لاس ور کړی او خپل رب جل شانه به ناراضه کړی. دوی سلسله د زندگی او د ژوند تیرولو په دنیا کې دي. یو سلسله دا رحمانی ده او بل سلسله دا شیطانی ده. د رحمانی ژوند او زندگی لپاره هم دو داعیان دي، قرآن دی، د الله جل شانه کتابونه دي، او پڅنګ کې ورسره انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم دي. او د غلط لاري او غلط ژوند لپاره هم دو داعیان دي، یو شیطان دی او بل د انسان په وجود کې دننه نفس د انسان دی. دا دواړه هغه داعیان دي چې انسان د حق د لارې څخه و باطلی او غلطی لارې ته کشوي. الله جل شانه په انسان کې د دواړو استعداد پیدا کړي، دواړې لارې و انسان ته وښولې، وهدیناه النجدین. انسان ته مو د دواړو لارو علم ورکړي، د دواړو لارو ښېګڼې، د دواړو لارو فائدې او نقصانونه دا ورته وښوله. وس د انسان اختیار دی که په رحمانی لاره باندې ځي، محمدی لاره باندې ځي، د ابد دپاره به کامیاب وي، او که په نفسانی و شیطانی لاره باندې ځي بیا به د انسان د ابد دپاره ناکام او د خسران سره مخ وي. دا چې انسان د الله جل شانه د خوش زندگی تیره کی، الله جل شانه په ژوند کې راضي کی، د شیطان او د نفس د خزان خلاص کی، الله جل شانه د انسان څخه مجاهده غواړي. مجاهده دا په انسان کې
د حق لارې استعداد پیدا کړي، د حق لارې لاروی جوړي. د دې مجاهدې لپاره الله جل شانه د مبارکه میاشت د رمضان راواستول. اینمی ماه مبارک رمضان ماه تربیت است، ماه مجاهده است. در اینمی ماه مسلمان خود را به مجاهده عادی می سازه. الله جل شانه به در اینمی ماه وقتی که بر انسان پابندی عاید کرد از نان، از آب، از جماع، از شهوات انسان را بند کرد، به اینمی سبب که انسان عادی مجاهده شود، مجاهده در خود، استعداد مجاهده در خود پیدا کنه و به سبب اینمی مجاهده انسان بر صراط مستقیم بر راه اسلام روان شود. علی یک غلطی که در موطن ما و شما، در منطقه ما و شما عام شده، مردم اینمی فکر میکنه که ماه رمضان یک ماه غفلت است، ماه خواب است. در ماه رمضان چه کنیم؟ از صبح تا دیگر باید خواب شویم، از دیگر تا غروب آفتاب باید به بازار بریم، اونجا در بازار کمی وقت را کوتاه کنیم و پس در شب باید به لهو و لعب مصروف شویم، زیرا که ماه رمضان است. در اینمی ماه کار نمیشه، روزگار نمیشه، چیز نمیشه. اینمی ماه غفلت است، اینمی سراسر غلط است. ماه مبارک رمضان ماه غفلت نیست، ماه مجاهده است. شما خبرداری که یک کتاب ما و شما داریم، قرآن کریم. اینمی کتاب انقلاب است. اینمی کتاب الله جل شانه در اینمی ماه نازل کرده. در اینمی ماه مبارک قرآن آمده. القرآن کتاب غفلت نیست، قرآن کتاب انقلاب است، قرآن کتاب زندگی است، قرآن کتاب احیا است. به اینمی اقوام زنده میشه. الله جل شانه اعلان کرد وكذلك اوحینا الیک روحا من امرنا. الله جل شانه قرآن را به روح مسما کرد، قرآن را نام داد. نام قرآن یک نام روح داره. مثلی که به روح انسان زنده میشه، اینطور به قرآن کریم اقوام زنده میشه. اگر اعمال قرآن در یک قوم آمد، در یک قریه آمد، در یک شخص آمد و نمو زنده است. اگر قرآن نبود در زندگی کدام قوم و نمو قوم مرده است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا هغه مبارکه میاشت ده چې قرآن رالی. قرآن د انقلاب کتاب دی، قرآن د ژوند کتاب دی. په قرآن باندې قومونه دا ژوندي کیږي. څنګه ما او تا دا فکر کوو چې دا روژه دا د غفلت او د خوب میاشت ده. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عادت شریفه خو بداو شد مئزره، چې د روژې میاشت برال نبی علیه السلام مبارک بخپل لنګ مضبوط ته وتړي و ایقظ اهله، او خپل د کور انسانان به د شپې وشوله چې پورته سي، د خوب وخت نه دی، د شپې. و احیا لیله، او د شپې به تر سهاره پورې عبادت کوي. څومره عبادت به کوي؟ حتی تورت قدماه، چې د نبی علیه السلام مبارک پښې مبارکې به وپړسېدلې په دومره اوږده قیام او ولاړه باندې. دا مبارکه میاشت د غفلت نه ده. کم قوم چې په روژه کې غافله سو، کم قوم چې روژه په غفلت تېره کړله، دا یاد ولري چې 11 میاشتې به هغه قوم بیده وي، 11 میاشتې به هغه قوم غافله وي. بیا به هغه قوم نه د دین وي او نه به د دنیا وي. بیا به هغه قوم و ملت د هیڅ درد علاج نه وي.
نن چې مسلمانان دا په مثال باندې د مړو دي. الله اکبر. خالد ابن ولید رضی الله عنه د ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه په لشکر کې دي. حضرت ابو عبیده ورته وایي خالده ورسه د کافرانو لشکر وګوره څو کسان دي، څومره مجاهدین ورته بس دي. خالد ابن ولید رضی الله عنه شرالی وایي حضرت یوازې زه کافی یم، د لشکر تعداد څو دي؟ 60,000 کسان دي د کافرانو لشکر. خالد ابن ولید وایي یوازې زه کافی یم. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ورته وایي چې څنګه دا خبره کوې؟ خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته وایي دا داسې غټه خبره نه ده، ځکه دا 60,000 ټوله مړه دي، نو که یو ځای قبرستان وي، په قبرستان کې 60,000 مړي پراته وي، د 60,000 مړو لپاره یو ژوندی کافي دی. دا د اغیارو صفت و. نن چې مسلمان مړ دی، مسلمان ویده دی، د دنیا جهان کافران د مسلمان په وینو، د مسلمان په عزت، د مسلمان په وطن، د مسلمان په ناموس باندې لوبې کوي. هغه وجه دا ده چې مسلمان کې هغه روح قرآني نسته. وكذلك اوحینا الیک روحا من امرنا. قرآن روح دی، چې قرآن موجود وای بیا به قوم ژوندی وای، چې قوم ژوندی وای بیا به کافر و دې خواته په بد نظر نسوای کتلی. د اسلام لو معرکه، د اسلام لو غزا، د اسلام د ټولو غزواتو بنیاد هغه د بدر غزا ده. الله جل شانه د بدر و غزا ته یوم الفرقان ویلی دی. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. دا هغه ورځ و چې په دې کې حق او باطل جدا سو. دا غزا د رمضان المبارک په میاشت کې شوې ده، ځکه هغه قوم چې په رمضان المبارک میاشت به راغلل، د رمضان سره چې کومه تحفه راغلې و قرآن، هغه ته به نور هم توجه وکړله. په دې خلکو کې به نور هم حیات او زندگی مضبوطه سوله. بیا به ودی ته چا په غلط نظر باندې نسوای کتلی. 314 کسه دي، په مقابل کې 1000 کسه کافران دي. دې طرف ته 2 آسان دي، هغه طرف ته 300 آسان دي. خو بیا هم د دې طرف مجاهدین د رمضان المبارک په میاشت کې و هغه 1000 کسو کافرانو ته نه یوازې دا شکست ورکوي، بلکې سنادید لوی لوی کافران دا قتلوي، او یا کسه لوی لوی کافران دا بندیان راولي. د رمضان المبارک هغه میاشت وه چې په مسلمان کې به داسې د اسلام د قرآن حیات کامل کړي چې د اسلام ځلانده فتحه، لو فتحه چې الله جل شانه ورته په قرآن کریم کې فتح مبین ویلې ده. د مکې مکرمې فتحه دا هم په دې مبارکه میاشته کې شوې ده. انا فتحنا لك فتحا مبینا. دا مبینه او ښکاره فتحه دا مسلمانانو په دا مبارکه میاشته کې ترلاسه کړله. وجه دا وه چې مسلمان ژوندی قوم ژوندی. په دنیا کې انسانان 3 قسمه دي. یو ژوندي دي، دا دي چې دا ما او تا ناست یو، د دې لپاره خلک د برق بندوبست کوي، د دې لپاره خلک قالین اچوي، د دې لپاره خلک د یخ او د ګرمۍ انتظام کوي، د دې لپاره خلک د خوراک او د څښاک انتظام کوي. یو بیا مړه دي، مړه په قبرستان کې دي، هغو ته خلک په دنیا کې د ژوند حق نه ورکوي، ځکه چې هغه په دنیا کې پاته سي، په خپل کور کې پلار اولاد نه پرېږدي، تر مرګه وروسته اولاد خپل پلار 2 شپې نه پرېږدي، ځکه بدبویي جوړوي. هغه خلک وړي تر خاورو یې لاندې کوي، خاورې پاشي. او یو درېیمه قبیله ده، درېیم قسم انسانان دي چې هغه ته موږ او تاسې فالج زده وایو. فالج یا ابلج ورته وایي. بعضې خلک داسې وي چې هغه فالج وهلي وي، ابلج وهلي، بدن یې مړ وي، د هغه خوراک هم د بل تر لاس وي، د هغه د څښاک په وخت کې هم سترګې و بل ته کږي وي، هغه که و او د سماعت ته و چای جواب ته ضرورت پیدا کړي، د چای جواب په وخت کې هم سترګې و بل ته کږي، هغه که خپل لباس بدلوي، په لباس کې هم د بل و خدمت ته محتاج وي،
هغه که هر قدم د زندگی اخلي بیرون وتلو کې هم وبل ته محتاج دی، پر بل به تکیه کړی وي، او په خوب کې هم بل ته محتاج وي، په ویشه کې هم بل ته محتاج وي. داسې نن سبا په دنیا کې د دین او د عقیدې د حقیقي ژوند په لحاظ باندې انسانان درې قسمه دي. یو هغه انسانان و چې هغه حقیقتا ژوندي وه، حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم، چې هغه د دې کتاب په برکت باندې د هغه قرآن چې په دې میاشته کې رالی دا په خپل ځان کې راوستی، مکمل ټول اعضای قرآني سوله، ټول اعضای ژوندي سوله. د ژوندی قومو، دا د فاتح قومو، دی به په رمضان المبارک کې په روژه کې په بنده خوله باندې وطنونه او ملکونه فتح کوله، لشکرې د کافرانو به یې ماتولې، ځکه دا ژوندی قومو. انا قوم اذلاء فاعزنا الله بالاسلام. هم امیر المؤمنین فرمایي عمر رضی الله عنه وای موږ یو عام خلقو، د خلقو د نظر لویدلي خلقو، په دنیا کې په موږ باندې چا حساب نه کوي. الله جل شانه موږ ته اسلام راکوي، په دې اسلام باندې موږ ژوندي سولو، په دې اسلام باندې موږ د دنیا مالکان سولو. نن د کسرا او د قیصر د تخت فیصلې دا د صحابه کرامو په منځ کې په مسجدو کې کیږي، چې د قیصر لپاره پلانکی واستوي، د کسرا لپاره پلانکی کافی دی. ژوندی قوم. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. الله جل شانه په دې کتاب باندې بعضې قومونه لوړ کړله، فاتح سوله، عالی سوله، ځکه هغو دا کتاب په خپل ځان کې راوستی. څنګه یې راوستی؟ زموږ د صحابه کرامو په منځ کې سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه یو مضبوط او کلک شخصیت والا انسان دی. داسې یو څوک دی چې په مدینه منوره کې یو وخت زلزله راغله، په مدینه منوره کې زلزله راغله، سیدنا عمر رضی الله عنه خپله غمچینه او لشته پورته کړله، د مدینې ځمکه یې ووالله او ځمکې ته یې وویله که په تا باندې عمر عدل نه کړی زلزله وکه، او که په تا باندې عدل سوی ودرېږه. د هغه تاریخ څخه وروسته بیا په مدینه کې زلزله نه ده سوې، ځمکه هم ځینې بیرېدله. معلومات رالی چې نیل په مصر کې یو رود دی، دا ولاړ دی، اوبه نه ورکوي. عمر رضی الله عنه دوه ګوتې خط ورته نوشته کوي، خط و رود ته و سمندر و دریاب ته خط استوي، هغه دریاب روانیږي بیا نه دی درېدلی. داسې عمر و، داسې شخصیت و. خو د دې عمر رضی الله عنه صفت په بخاري شریف کې راځي، د ده شاګرد او د ده خادم هغه فرمایي چې د عمر رضی الله عنه یو خاصیت څه وکان وقافا عند کتاب الله، وکان وقافا عند کتاب الله. عمر رضی الله عنه چې به هر څومره په غصه و، هر څومره به عمر رضی الله عنه باندې بوجو، خو چې قرآن به دې ورته ووایي عمر به قرار سو، دا قرآن ته تابع سوله. الله جل شانه دا ژوندی قوم وګرځوي. او یو قوم بیا مړ دي، هغه کافران دي، هغه د الله جل شانه په دربار کې هیڅ حیثیت نه لري، هغه د دې دنیا لپاره د بدبویي او د ګندګي ذریعه ده. همدا وجه ده حدیث شریف کې راځي لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله. دا چې دنیا او د دنیا نظام ولاړ دی، دا د ایمان والاو په خاطر ولاړ دی. کافر چې خوري د ایمان په برکت، خوري د مسلمان په برکت. کله که ایمان والا ختم سول، الله جل شانه به د کافرانو باندې د دنیا نظام را چپه کړي. دا مړه دي. او یو بیا موږ او تاسو یو، یو هغه مسلمانان وه، یو کافران دي، یو موږ او تاسو یو. موږ او تاسو کلمه وایو، مسلمانان یو، مؤمنان یو الحمدلله، لیکن موږ او تاسو ابلج ویلی یو، پالج زده یو. پالج والا انسان هم په دنیا کې لیدلی، ژوندی وي خلک یې تر خاورو نه لاندې کوي، لیکن دا انسان د بل محتاج وي. دا د نن سبا زمانې مسلمان، دا مسلمان پالج والی دی. ټول قرآن یې نه دی عمل کړي، بعضې اعضا
دا په ایمان باندې د قرآن او په عمل باندې د قرآن شایسته دي او بعضې اعمال د دین یې پرېښي دي. نتیجه یې دا ده چې د زندګۍ په هر قدم کې و اغیارو ته سترګې کږي دي. مسلمان په خپل لباس کې و اغیارو ته ګوري، مسلمان په خپل بود و باشو زندگی کې و پردو ته ګوري، مسلمان په خپل تجارت کې د پردي محتاج دی، مسلمان د زندگی په هر لمحه او قدم کې خپل هغه لوی نبی امام الانبیاء د رسولانو امام خاتم المرسلین صلی الله علیه وسلم هیر کړی دي. د دې سترګې کږي دي و مغرب ته، د دې سترګې کږي دي و امریکا و روس و جاپان ته. نتیجه یې دا ده چې مسلمان دا فالج زده دی، فالج زده انسان دا په کور کې پر انسانانو باندې بوج وي. بیا د هغه کم اثر نه وي، نه فالج زده انسان خلق و مهمانی ته راغواړي، نه فالج زده و مرکې و جرګې ته راغواړي، نه فالج زده و خوشحالي و شادي ته راغواړي. هغه یو ځای پروت وي. مسلمان چې نن هغه قرآن چې د دې مبارکې میاشتې خاص پیغام دی، هغه مبارکه میاشت مسلمان په خوب تیری. نتیجه به یې دغسې وي لکه ما او تا چې په فلسطین کې وینو. په فلسطین کې ما او تا مسلمانانو ورونو او خویندو کم حالت دی. د ټوله دنیا مسلمانان هغه ودې ته خاموش ناست دي. هغه ځکه خاموش دي چې مسلمان خپله پالج والی دي. پالج والا چې دي په زړه کې خود یو سړی پالج والی دی، زړه ژوندی دی، هغه په دې خوند ورکوي دا خوند ورکوي چې تللی وی بازار ته، واده ته، خوشحالي ته، او چې د یو چا څخه یې نفرت راسي زړه یې غواړي چې دا مې په داخلو کې والی وای، خو بدن یې حرکت نه کوي. د مسلمان بدن حرکت نه کوي. اوس حرم شریف کې زه ناستم اوس مکه مکرمه کې، نو د لمانځه وخت له اول ته یو ځای شاته ناستم ځکه مخکې بیا هلته خلک نه پرېږدي وایي طواف وکوي. شاته ناستم تلاوت مې کوي، نو یو عسکر رالی ما ته وایي دلته مه کښېنه، مخ ته ښځې دي، د نر لمونځ د ښځو تر شا نه دی جایز، د نارینه لمونځ د ښځو شاته نه دی جایز. خو چونکې لمانځه وخت نو ما ځکه خپل تلاوت ته دوام ورکوي، تلاوت مې کوي. د ده خبرې ته مې توجه نه وکړل. یو ساعت وروسته بیا رالی راته وایي یا شیخ لا یصح الصلاة هنا، دلته لمونځ نه صحیح کېږي، صلاة الرجال د نرانو لمونځ ته نه صحیح کېږي. ما مخ ورته راواړوي، ما ویل یصح صلاتي و صلاتک، ما ورته ویل زما او ستا لمونځ صحیح کېږي. ول کیف یصح، څنګه لمونځ صحیح کېږي؟ امامنا النساء، زموږ مخ ته ښځې دي، د ښځو تر شا د نارینهو لمونځ نه صحیح کېږي. ما ورته ویل لا یصح صلاة الرجال خلف النساء، د نارینهو لمونځ د ښځو تر شا نه صحیح کېږي. و اما انا و انت ما او تا فلسنا برجال، موږ خو نارینه نه یو، زموږ لمونځ صحیح کېږي، زما او ستا لمونځ د ښځو تر شا صحیح کېږي. دی یې متوجه کوي، ول څنګه صحیح کېږي لمونځ ما او ستا دا د ښځو؟ ما ویل دا خو د نارینه لمونځ نه صحیح کېږي، موږ خو نارینه نه یو. ول نعوذ بالله نعوذ بالله نحن رجال، موږ ناران یو. ما لو كنا رجال ما فعل هذا باخواننا في فلسطین، ما ول که موږ نران وای زموږ د خوندو د وروڼو سره به دا نه کېدلی په فلسطین کې. خو چونکې هغه عرب وه، عرب چې دي هغه خو ما وویله موږ ټوله مسلمانان په زړه کې جذبه لرو، خو نور پالج وهلي یو، د سترګو یې اوښکې را روانې سوې. والحقه خبره دې وکړه. نن چې مسلمان داسې ضعیفه دی، د دې بنیاد دا دی چې مسلمان د روژې میاشته په خوب تېروي، چې په روژه کې بیده پاته سي نو 11 میاشتې بیا ښه پسې بیده و غافله پاته سي. نتیجه یې دا وي چې مسلمان خپله فیصله نسي کولی. مسلمان د هغه سوچ او فکر، د هغه نظر دا پر دا نږدې دنیا باندې سو. دا خو د کافر نظام و، د کافر نظریه وه. الله جل شانه قرآن شریف کې دوه قومه بیانوي، من کان یرید العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. څوک چې دنیا مقصد وګرځي هغه ته یې څه ورکومه، خو بیا جهنم تاسو ته هم. ومن پسې څنګه دي، پسې آیات څنګه دي؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها
ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. مؤمن خو به د آخرت لپاره کوشش کوي، مؤمن دنیا ته نه ګوري. مسلمان بس په خوب کې هم په دنیا اخته دي، په مانځه کې هم په دنیا اخته دي. موږ حیران دا زموږ په مسجد کې دلته ماښام د افطاري او د روژه ماتي ترتیب یې نو ډېر مجمع راځي. تقریبا په افطاري په وخت کې د ډوډۍ په دسترخوان باندې 14-15 صفه انسانان، 1000 کسانو افطاري موږ برابر وو الحمدلله. روژان 1000 کسانو د ماښام اذان چې وسي د 1000 کسانو افطاري ته 1000 کسان پراوي. اکثره موږ هغه مجاهدینو ته حال وکړو چې دروازه نوره بنده کړي ځکه دلته نور ګنجایش نشته. لیکن د بده مرغه چې کله ډوډۍ وخوړل سي بیا هغه مسلمانان چې د الله جل شانه په کور کې روژه ماته کړل، د الله جل شانه په دسترخوان یې وخوړله، لمونځ بیا هغه نه کوي وځي. په لمانځه کې بیا 2 صفه مړی پره، د ماښام په لمانځه کې 2 صفه. ماخصن تراویح نه یادومه، د ماښام په لمانځه کې 2 صفه خلک نه پره. پرون هغه مجاهدینو ما ته ویله وایي دا خلک تاسو جمع درولي دي ټوله روان دي، دا زموږ دروازه ورته بنده کړو څه وکړو؟ د باندې به نه پرېږدو. نو چې مسلمان تر دې حاله پورې ولوېدي چې د الله جل شانه په کور کې د الله جل شانه اعلان اوري چې حي علی الصلاة، په هغه اذان باندې روژه ماتوي. د الله جل شانه په کور کې ډوډۍ خوري خو الله جل شانه ته سجده نه لګوي، ځکه دی مصروفه دي د باندې ریړۍ ولاړه ده، دی مصروفه دي د باندې دکان خلاص پاته دي. او بیا دا مسلمان الله پاک ته وایي چې یا الله کمی ملائکې چې دي په بدر کې راستولي وي هغه موږ ته راواستوه. الله جل شانه اوس هم شرع سره کړي دي. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا ده چې الله زما امت ما هلاکوه عمومي هلاکت مه راوله. کنه داسې قومونه تر ما او تا مخکې تیر سوي دي چې یو مخالفت یې د نبي کړی دي، یو مخالفت الله جل شانه په هغو باندې عذاب راوستلی دي. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، الله پاک عذاب پر راوستلی دي، ټول یې ختم کړي دي. لہذا مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت یو خاص پیغام لري چې قرآن راوړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله جل شانه نه راته وایي چې شهر رمضان الذي تزيد فيه المال. رمضان میاشت کې پیسې ډېرېږي، د رمضان میاشت کې دا د صحت دی، د رمضان میاشت کې پلان، د رمضان میاشت کې تاسو ته یو لوی تحفه ما درکړې ده چې قرآن دی. دا قرآن د رمضان المبارک په میاشت کې ووایه، زده یې که، ترجمه یې زده که، الفاظ یې زده که، په تراویحو کې واوره، د دې قرآن سره تعلق وابسته که. که چې د رمضان المبارک په میاشت کې د قرآن سره بلوتوت خلاص سو، ارتباط قائم سو، لکه د 2 موبایلو چې ارتباط قائم سي، د یو موبایل کې چې کم نصیحتونه او قرآن وي هغه ټوله بل ته ځي. داسې که د مسلمان او د قرآن په مابینځ کې د رمضان المبارک په وجه باندې بلوتوت خلاص سو، ارتباط قائم سو، بیا به د قرآن ټوله انوار د مسلمان سینې ته راځي، بیا به 11 میاشتې مسلمان ژوندی. او که چیرې په دې میاشت کې غفلت و د قرآن څخه لرېوالی و، بیا په نوره میاشت کې الله پاک د مسلمان حافظ او ناصر سي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.